اصغر افغان وای کله چې هم لوبډله کې ډله بازي راغله کرکټ پرېږدم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر او تازه مرستیال لوبډل مشر ټاکل شوی اصغر افغان وایي چې دوی له خپل هیواد سره هیڅکله هم خیانت نشي کولی ځکه چې هیواد یې مور ده. هغه وایي چې کله هم په لوبډله کې ډله بازي راغله نو زه به کرکټ پرېږدم ځکه چې زه په ډلو کې لوبه نشم کولی. اصغر افغان چې ډېره موده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر و چې د نړیوال جام مخکې لرې او پر ځای ګلبدین نایب د یو ورځنیو رحمت شاه د ټیسټ او راشد خان د شل ورځو لوبو لوبډل مشر وټاکل شو چې له دغه وروسته په کپتانۍ باندې ستونزې راولاړې شوې چې راشد خان او محمد نبي هم د دغې پرېکړې پر ضد ټویټونه کړي وو. له نړیوال جام وروسته یو ځل بیا لوبډل مشر بدل او راشد خان د ټولو فارمټونو لوبډل مشر شو او اصغر افغان بیا د ټولو فارمټونو مرستیال لوبډل مشر وټاکل شو. خو تازه په کابل کې د راشد خان اکاډمۍ په پرانیستې غونډه اصغر افغان له خلکو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې مور ده او هېڅکله هم له هیواد سره خیانت نشي کولی. هغه وایي کله چې لوبډلې په نړیوال جام کې دوه لوبې وبایللې نو یې ټول لوبغاړي په ګډون د کپتان راغونډ کړل، ټولو په ګډه لمونځ وکړ او بیا یې په ټولې کلمې تېرې کړې او ورته یې وویل چې تاسې ته چا ویلي چې لوبه مه کوئ؟ هغه وایي ټولو ویلي چې هېڅ چا هم نه دي ویلي. هغه زیاتوي چې بیا مې له ټولو پوښتنه وکړه چې ولې، ځکه د ولې ځواب موږ ته هم معلوم دی او ټولو مینوالو ته هم. هغه وایي ګلبدین زموږ کپتان و، زموږ دښمن نه و. زه هېڅکله هم له رسنیو سره خبرې نه کوم. بیا به خلک وایي چې ګل مرجان یې نه مني. اصغر افغان وایي چې ما کله هم د ځان فکر نه دی کړی. ما سره چې کوم کار وشو هغه په ټوله نړۍ کې له چا سره نه دی شوی خو ما هېڅ هم ونه ویل. هغه وایي په لوبډله کې هېڅ خبره نشته، ټول په اتفاق دي، ټول لوبغاړي د یو کس لپاره نه لوبېږي، د افغانستان لپاره لوبېږي او په لوبو کې ګټل او بایلل حتمي وي. هغه زیاتوي چې کله هم په افغان لوبډله کې ګروپ بندي راغله نو بیا به ما کرکټ پرېښی وي ځکه چې اصغر په ګروپونو کې لوبه نشي کولی. خو ځینو خلکو ته ښایي په دې خبرو باور کول سخت وي. دوی وایي که رښتیا داسې وای نو ولې خبره تر ارګه ورسوله؟ ولې عاطف مشر لندن ته وغوښت او خپل وی آی پي ټیکټونه یې ورکول او سهار تر بېګا به ورسره ناست و؟ د ګلبدین نایب کومه مرکه چې کړې وله لوبغاړو خوښ نه و او هغلته چې کوم خبریالان وو چې د کرکټ تر پایه کرکټ تعقیب کړی او حتی د همدې لوبغاړو سره نږدې اړیکې لري چې په هغوی کې جعفر هان او ایمل پسرلي بیا د دوی برعکس خبرې کړې وې او له ځینو حقایقو یې پرده پورته کړې وه. په هر حال تاسو د دغه موضوعاتو د اصغر افغان د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.